ښه محترمه ته څه تکلیف لري؟ ډاکټر صاحب ډیر سخت تکلیف دی راته. داسې دوا راته ولیکه چې په سترګو باندې اورېدل وکم او په غوږو باندې کتل وکړم. ولیکم خو په یو شرط چې په خوله به یې نه خورې. پاسه مړه تم چا ډاکټر کړې تم اوس پکې کېناستې. وروره په دې پټي کې د وړه وړه بوټي د څه شي دي؟ دا د پنبې بوټي دي، دې نه جامې جوړېږي. ښه بیا د پرتوګ کوم بوټی دی پکې چې پرتوګ ته نه جوړ کړم؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوال تاسو ته پته ده چې د ټیکنیکل غمزده یوټیوب چینل کې به ما زیات کار کوو. نو دوستانه ما هم د دې نه بعدو غوښتل چې زه تاسو ته په دغه چینل باندې ښکلې ښکلې ویډیوګانې اپلوډ کړم. تر اوسه به دوستانه ما په دې کې به دومره کار نه کوو او ما به پکې صرف د شعر ویډیو اپلوډ کوله. نو دوستانه هغې کې به ما ایډیټ به خپل کړی و او شعر به ما خپل ویلی و، خو هغه شعر به د بل چا و. نو دوستانه ما هم دومره شاعري ما نه دی کړی، خو هغه څو دانې شعرونه مې چې وه هغه مو لیکلي وو. نو دوستانه هغه مې پکې اپلوډ کړي دي، خو نوره دا بیله بیله اشخاصو شعرونه دي. نو دوستانه زه غواړم چې په دې چینل کې تاسو ته ښکلې ښکلې ویډیوګانې اپلوډ کړم چې تر څو دوستانه تاسو هم د خوښۍ وړ وګرځي. نو دوستانه تاسو موږ ته صرف په کمنټ کې دا ووایئ چې د چا سره ویډیو درته جوړه کړم دوستانه چې هغه تاسو ته ډیره خوندوره اوسي. نو دوستانه صرف ماته کمنټ وکړئ چې د چا رایه ډیره وي. نو دوستانه هغې کې ماته صرف کمنټ کوئ، زه به تاسو ته ویډیو په جوړوم. صرف ماته دا وایئ چې په دې شخص باندې تاسو موږ ته ویډیو جوړه کړئ، نو دوستانه زه به تاسو ته ویډیو جوړوم. نو دوستانه که تاسو چیرته نوي راغلي وئ زموږ د یوټیوب چینل ته او تاسو لومړي ځل کې دغه دوستانه ویډیو ګورئ، نو دوستانه دغه چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټي نشان په خوا کې ورسره ووهئ چې زموږ هره داسې نوې او ښکلې معلوماتي ویډیو اپلوډ کیږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي. ځکه دوستانه چې تاسو د هره ویډیو میس نشي. کله دوستانه چې تاسو مینوال وئ نو دوستانو هغه تاسو غواړئ چې دا ویډیو د موږ څخه تیره نشي، نو دوستانه تاسو دا چینل سبسکرایب کړئ. نو دوستانه بیا چې تر بلې ویډیو حاضرېږم تر هغې د خدای په امان. نو دوستانه لازماً کمنټ وکړئ چې په چا سره ویډیو درته جوړه کړم، صرف د ټیک ټاک اشخاصو نومونه واخلئ، نو زه به دوستانه هغې سره تاسو ته ویډیوګانې جوړوم. نو دوستانه هغه به هم ډېرې جالبې وي.